د هند دوه مشهورې هنرمندانې په غلا کې ونیول شول. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د هندي سینما مشهورو ښځینه هنرمندانو دیپیکا او پریانکا چوپړا باندې تور لګېدلی چې دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو مینوالو زیاتولو لپاره جعلي فالوورز اخیستي دي. د هندي رسنیو د راپورونو په وینا په ټولنیزو رسنیو کې د فالوورز شمیر ډیر اهمیت لري. په داسې کې بیا په ټولنیزو رسنیو کې د جعلي مینوالو یا فالوورز کار هم ډیر روان دی. همداراز د مشهورو خلکو لپاره هم د هغوی فالوورز ډیر مهم دي، ځکه له دې نه یې اهمیت څرګندېږي. د فیک فالوورز له زیاتېدو سره سم په هند کې د ممبئی پولیسو هم په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د هغوی په څېړنه کې ځینې رازونه افشا شوي دي. د ممبئی پولیسو ویلي دي چې مشهورو هنرمندانو دیپیکا او پریانکا چوپړا فیک فالوورز یعنی جعلي مینوال اخیستي دي. همداراز په دې لیست کې د نورو مهمو کسانو نومونه هم راغلي دي. په انسټاګرام کې بیا جعلي فالوورز ته بوټس وایي چې له دې لارې هنرمندان او نور مشهور خلک خپل فالوورز زیاتوي چې دا اخیستل شوي فالوورز وي. د دې رازونو له افشا کېدو وروسته ویل کېږي چې ښایي د ممبئی پولیس ډیر ژر په دې تړاو د پریانکا چوپړا او دیپیکا پاډون په ګډون له ډیرو کسانو پوښتنې هم وکړي.